قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رازو زد والا ہوتا اولا جوڑا دا همس و جهر. همس یو صفت دا او دغه همس د لس حروف د پارا دا، یعنی لس حروف چې دي نو هغه کې هم صفت راځي، او په کوم حروف کې چې هم صفت راغی ته چې ویل کېده محموسه. مجموعه دا فحثه شخص سکت. په کوم حروف کې دا صفت مندل کېږي، یعنی په کوم حروف کې چې دا صفت وي، په کوم حروف کې چې دا صفت راشي هغه ته ویل کېږي محموسه. د دې مطلب وای دا ده چې د دې حروف ادا کولو په وخت کې غږ یعنی आवाज د مخرج څخه داسې ضعیف ایساریږي، په مخرج کې ضعیف ایساریږي چې سا جاری پاتې شي، خو په غږ کې یعنی په आवाज کې یو قسم پستی او ټیټوالی موجود وي. د دې حرف ادا کولو په وخت کې आवाज په مخرج کې داسې ضعف سره ایسار شي. د ضعف په نتیجه کې څه شی وشي؟ سا جاری شي، سا جاری پاتې شي او आवाज ټیټ او پس وي. دغه حالات دغه کیفیت په څو حروفو کې ده؟ دې حروفو ته څه وایي؟ دا حروف څو دي؟ مجموعه فحثه شخص. اوس د دغه ضد جهر ده، یعنی مطلب دا شو دا نحوی شروف د همس او د جهر ترمنځ وویشل شو. لس حروف چا واغستل؟ همس. لس حروف محموسه شل، او په دغه لس حروف کې به دغه حالت رامنځته کیږي، یعنی आवाज به ضعف سره ځي، د هغې په نتیجه کې به سا جاری پاتې کیږي او आवाज کې به پستی او ټیټوالی وي. پاتې نحوي شروف دي کې به جهر وي. نو جهر د هم ضد ده. هغه حالات چې په همس کې راتل هغه اوس په جهر کې نه راځي. هلته موږ ویلې چې ضعف سره ایسار شي، دلته اوس وایو چې قوت سره ایسار شي. هلته سا جاری پاتې کېدل او دلته به سا جاری نه پاتې کېږي، څه به کېږي؟ بندېږي به. او هلته आवाज کې پستی او ټیټوالی او دلته په आवाज کې به جګوالی وي، ځکه برعکس دي که نه. په 19 حروفو کې جهر ده، په جهر کې به دا کیفیتونه وي، او په 10 حروفو کې همس ده، همس کې به هغه کیفیتونه وي. یعنی یو چې زده کې برعکس د هغې جاري مقابل کې ده. ځکه تعرف الاشیاء بازدادها، هر شی په ضد باندې څه کېږي؟ ښه پېژندلی کېږي. محموسه حروف دې ته وایي چې آواز به پس وي، نو مجهوره حروف به دې ته وایي چې آواز یې جګ وي. محموسه حروف دې ته وایي چې سا به پکې جاري کېږي، خو مجهوره حروف دې ته وایي چې سا به پکې بندېږي. صحیح شو؟ نو هلته لس شو، نو 19 نه چې لسو باسي 9 نو څو پاتې کېږي؟ 19 ټوله مجهوره شو. دا یې زده کولو اسانه طریقه. ښه، یعنی هغه حروف چې محموسه نه دي نو هغه به څه شی وي؟ مجهوره وي. اوله جوړه کې هغه حروف چې محموسه نه دي هغه به مجهوره وي. موږ تاسو په تیر کتاب کې د دغه مجموعه هم ذکر کړی وه، خو دې کتاب اختصار کړی ده. یوه مجموعه ذکروي وایي متباقي ټول مجهوره دي، متباقي ټول مجهوره دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.